هندوستان د افغانستان په اړه څه ویلي دي؟ نن درته مفید معلومات لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او د روزمره داسې جالبه مطالبو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. هند وايي افغانان باید له بهرنۍ مداخلې پرته خپله راتلونکې وټاکي. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جي شنکر له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې افغانان باید له هر ډول بهرني فشار پرته د خپل هیواد د راتلونکي جوړښت په اړه پریکړه وکړي. یو شمېر هندي رسنیو د نوموړي له قوله ویلي چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې ځانګړې توګه د هند په ګټه دی او دوی غواړي چې د سولې پروسه د بهرنیو هیوادونو له مداخلې پرته مخته لاړ شي او په خپله افغانان د خپل هیواد سرنوشت وټاکي. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې امریکا هند د افغان سولې برخه کې همکارۍ ته هڅولی دی. د یادونې ده چې تر دې وړاندې اکانومیک ټایمز د مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازي الیس ویلز له قوله ویلي چې باثباته افغانستان د هند همکارۍ ته اړتیا لري او هند باید د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره له طالبانو سره ځان نږدې کړي.